پاکستاني کلدارې د ډالرو پر وړاندې ارزښت نور هم له لاسه ورکړ. یو ډالر په 222 کلدارو شو. د پاکستان د اسعارو په بازار کې کلدارې د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نور هم له لاسه ورکړی او نن هلته یو ډالر په 222 کلدارو بدلیدلو. د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو نیوز د چنګاښ په 28مه نیټه خبر ورکړی چې پرون یو ډالر په 215 کلدارو بدلیدلو، خو نن ناڅاپه کلدارې نور هم ارزښت له لاسه ورکړی او د ورځې تر پایه پورې یو ډالر 240 کلدارو باندې بدلیدلو. سرچینې زیاته کړې چې په آزاد بازار کې یو ډالر په 240 کلدارو بدلیدو، خو په بانکونو کې یې بیه 222 ډالره وه. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې له تیر یو کال راهیسې اقتصادي او سیاسي بحران رامنځته شوی چې له امله یې د دغه هیواد کرنسي ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د بي بي سي د راپور له مخې په پاکستان کې د 13 اپریل میاشت کې د حکومت له بدلون وروسته تر څه مودې پورې د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت کې ثبات راغی، خو د اپریل له 11 وروسته بیرته د ډالر ارزښت په زیاتېدو شو چې لا هم دوام لري. پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت پرلپسې کمیږي او د ماهرینو په وینا لوی لامل یې په نړیوالو بازارونو کې د سون توکو او خوراکي توکو بیو لوړېدل دي چې پاکستان یې تر ډیره بریده واردوي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق له لوري پاکستان ته د پور ورکولو کې ځنډ یو بل لامل بلل کیږي چې له کبله یې پاکستان کې نړیواله پانګه اچونه کمه شوې ده. تېره اونۍ د پاکستاني چارواکو او IMF ترمنځ د پور ورکړې له هوکړې وروسته تر یو څه حده د روپۍ ارزښت کې ثبات راغی، خو له تېرو څو ورځو راهیسې په پرلپسې توګه روپۍ بې ټیکاوه شوه او ارزښت یې له لاسه ورکړ. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.